د دې حدیث روایت کوونکی راوي حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی د آن حضرت صلی الله علیه وسلم مبارک سکول کی روایت کی د دې مقصد د دې حدیث شریف دا دی چې انسان سی الله تعالی ته قربت وسی په عباداتو په نوافلو الله وای ما تر نږدې نو الله تعالی کوم یو بنده سره دوستی وکړي الله پاک هغه بنده دوست سی دا بنده د الله محبوب د دې په محبوبیت سره وسته بیا الله تعالی و جبرئیل ته ووایي جبرئیل سلام هغه د اسمانو فضا په فرشتي خبرې بیا هغه اعلان ذکر لراس بیا د مځکې د اسمان والا هم هغه سره محبت او دوستي کوي نو دا د انسانانو چې یا ښه دی یا بد دی دا په حقیقت کې د الله تعالی د طرفه یو اعلان دی داسې د الله دوست جوړ سي محبوب سي الله پاک ورسره مینه او محبت سي بیا الله تعالی اول جبرئیل ته ووایي بیا هغه نورې فرشتې خبرې بیا په اسمان کې دا چرچه سي بیا راسي مځکې له په مځکه کې هم دغی سي که خدا ناخواسته دی وي یو انسان لیرې سي د الله تعالی سره هغه په بې سبب د بېدینۍ سره په نافرماني سره او د الله او د الله په نافرماني کې ودرېږي نو الله تعالی بیا هم هغه اول هغه جبرئیل علیه السلام ته خبر ورکړي د دغه بنده سره زما ډېر نفرت دی زما مبغوض دی زما ورسره عداوت دی زما نه دی خوښ جبرئیل سلام بیا اعلان وکړي والعامو فرشتو ته په اسمانو د اسمانو فرشتې بیا هغه فضا ګرد خبره بیا راسي مځکې له په مځکه کې انسانانو په زړه کې هم دا راسي دا خبره راسي وایي فلانی ښه سړی دی یا بد سړی دی دا په حقیقت کې د الله د طرفه یو اعلان دی د انسانانو په زړه کې هغه الله یې ورواچي چې دا د الله دوست دی ښه سړی دی هغه هلته فرشتو امین په دې خبره کوي او یا دی وي چې انسانان وایي چې بد دی دا حقیقت کې د الله نفرت کېدی جبرئیل سلام ته وویل هغه بیا عامو فرشتو ته د اسمان فضا خبره هغه د مځکې والا راغلو د مځکې والا هم درېس نو د دې حدیث مین هغه خلاصه دا شوله چې الله تعالی د یو بنده سره محبوب سي محبت نو جبرئیل سلام ته اعلان وکړي وایي زما د دې فلان بنده سره هغه نوم یې ور واخیست په دې ښه نامه سره د دا سره زما محبت دی الله تعالی و جبرئیل ته وایي ته هم ورسره کوه تم د دې سړي سره مینه کوه محبت کوه اوس د فرشتو محبت څه دی د فرشتو محبت یو دا دی دا میل و میلان دی لکه عام د شی ورسره راځي او یا وایي د فرشتو محبت بیا دا دی چې دعا یې ورته کوي و دا سړي ته استغفار وایي بخښنه کوي یا الله ته دی وبخښي الله د ده مغفرت وکړي د فرشتو د جبرئیل محبت بیا دا دی او د الله تعالی چې د یو انسان سره محبت وي د هغې معنا دا ده چې پر ده باندې د رحمتونه د باران پر رقم رحمتونه او د الله مغفرتونه پرېږدي دا نه معنا چې دا سړی به نو نه ناجوړه کېږي یا به دا سړی نه مسکین کېږي یا به دا سړي باندې پریشاني نه راځي یا هغه جلا مسله ده د الله تعالی به محبوب وي د الله تعالی به خوښ وي د رحمتونه به په اوري پر ده باندې به مغفرت فیصلې به کېږي او د فرشتو د جبرئیل السلام سره محبت وي د هغه معنا دا وي چې هغه استغفار وله غواړي او مغفرت دا بنده له یا دغه وي چې هغه محبت یې مینه ورسره وي دا فرشتې ورسره حفظه ورسره وي نورې فرشتې ورسره وي ښه او خدا ناخواسته چې د انسان سره د الله تعالی نفرت وشي نو دا معنا ده چې د هغه په قهر او په غوسه کې وي او دا د عذاب په نتیجه کې راشي د الله تعالی د عذابونه پر هغه باندې راځي بیا د فرشتې نورې هم هغه چې وي هغه بدوایي ورته کوي او نور عام انسانان هم دغسې نفرت کوي نو د الله تعالی دوستي هغه دی داسې بیا په بندګانو کې هم د هغه د دوستۍ نیکنامې راسي وایي وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حب عبدا الله تعالی سي محبت راسي د یو بنده سره یو بنده یې محبوب سي و ده ته نږدې سي او په چیش انسان نږدې کېږي وایي په عباداتو په نوافلو الله وایي ما ته ډېر راجږدې سي راژندې سي زه د ده لاسونه سم زه د ده پښې سم زه د ده سترګې سم داسې راژندې سي دعا جبرئیل الله تعالی بیا جبرئیل ته هغه اعلان وکړي هغه خبر کړي فقال اني احب فلانا
زما د پلان سړي سره پلان معنا دا کنایه ده د هغه د نامه پلانی سړی نوم یې ورواخېست د پلاني سره زما محبت دی الله وایي دا زما دوست دی فاحبه ته محبت ورسره کوه بیا د خدای هغه نوراني مخلوق فرشتې جبریل دا د هغه سړي سره محبت شي قال فیحبه جبریل بیا جبریل سره محبت ثم ینادي بیا جبریل بیا اعلان وکړي په السماء په اسمان کې څونه فرشتې په اسمان کې دونه مخلوق دی فرشتې دي په حدیث شریف کې راځي څلور ګوتې ځای نسته د اسمان دی چې غهاری دی څلور ګوتې ځای نسته مګر په هغه کې به یو فرشته ولاړی د الله د طرفه یا به په لمانځي یا به په رکوع یا به پرې خدمت پرې ډوډۍ به د الله تعالی ولاړی څلور ګوتې ځای نسته دا حدیث دی نو د اسمان دی چې غهاری پي وایي چې غهاری ولې لري وایي د دوه وجو یا دروند دی ډېر دا د ډېر مخلوق د الله نوراني مخلوق فرشتې کښته یو یا وایي د بیرې سره دا اسمان هم د الله څخه بیریږي دا مځکې هم بیریږي دا غرونه هم بیرېدل الله تعالی پر دې مځکو پر دا غرو پر دا اسمانو باندې الله وایي ما خپل دین عرض کوي پیش کوي دوی ست مې ورته وکړي ما ورته دا دین کولی شي ته یې وکړي دوی د هغه څه الله تعالی وایي وبېرېدل فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان آیات شریف دی انسان دوی وبېرېدلې مګر انسان دا ذمواري واخیسته وایي لکه یو شعر کې راځي وایي بار امانت اسمان و زمین و جبال نتواند کشید قرعی پال به من دیوانه زند وایي دا هسکه دا تور پچه وسوله دا زموږ په برخه د لیونیان په برخه وختله زموږ د انسانانو دا د الله دین مځکو اسمانو و غرو ته هم الله تعالی اول واسط وکړي هغه وبېرېدل نه شي کولی نو دا بیا په یقولو بیا فرشته وایي ان الله یحب فلانا فاحبه الله تعالی و نور فرشتو ته وایي فیحبه اهل السماء ثم یوزع له قبول بیا د انسان مقبولیت راشي مځکې له راشي بیا نو سمځکې له راشي دا انسانان هم دا وایي چې فلانی ښه سړی دی نو دا ډېره ښه خبره ده چې یو سړی دی ژوند دی زندګاني تېره کړي چې یو څوک یې په ښه خوله یاد یو حدیث کې راځي حدیث شریف د بخاري دی ما من مسلمن نسته یو مسلمان د مسلمانانو څخه نه دی یو سړی اشهد له اربعه بخیر الا ادخل الله الجنه نه دی یو سړی چې څلور کسه ګواهي ادا کړي د خیریت په یو محله کې اذا ادخل الله الجنه الله تعالی به و جنت ته داخل باید چې دونه انسان خدای ژوند تیر کړي چې یو څلور کسه خو نو په محله کې په ښه خوله یاد کړي چې فلانی ښه سړی دا نه دی چې تریخ وي او بد اخلاقه وي او که څه مغه په دغه وي په باطن کې سم سړی وي خو خلکو ته تریخ وي او خلکو ته بد راسي نو دا نه دی صحیح کم دی نبی علیہ السلام یو کم سے څلور کسه خو ادا کړي ګواهي د دې د خیریت چې وایي ښه سړی صحابي کرام وایي یو صحابي وایي ما ورته وویل یا رسول الله الثلاثه درې څنګه دي که درو خلکو وویل چې ښه سړی دی درو کسانو ته وویل نبی علیہ السلام پس الثلاثه درې هم صحیح بیا رحمت د الله پاک عام یادی نبی علیہ السلام د وحی په ذریعه بار ورته ویل دا صحابي وایي موږ بیا دا ورته موږ یا رسول الله و اسلام که دوه کسانو دا ګواهي ادا کړه چې دا ښه سړی دی نبی علیہ السلام و اسلام دوهم صحیح دی که دوه کسانو ویل د دوه کسانو خوښ وي بس هم صحیح سړی دا صحابي وایي موږ بیا ما نسو ورته ویلی ثم لم نسأله عن الواحد د یوه سړي پوښتنه نو ما نه ورته په ماله کې یوه سړي ویل چې ښه سړی دی دا نو څنګه دی هغه دا نو ما نسو ورته ویلی بیخي نبي اسلام ته بار پوښتنه وکړه او اذا ابغض عبدا که چیرې خدا نه خسته دی وي د الله تعالی یو بنده مبغوضه سي د ناخوښه سي الله ته ناخوښه سي دا محبوب یې نه وي دوست یې نه وي دعا جبریل بیا و جبریل ته وایي فیقول انی ابغض فلانا الله تعالی وایي چې دا فلاني بنده سره زما نفرت دی زما بد ځین کېږي فابغضه الله تعالی و جبریل ته وایي ته هم بغض ورسره کوه ته هم عداوت ورسره کوه ته هم بدوا ورته کوه
ته هم هغه ښه مه ګڼه. فیبغضه جبریل بیا د هغه سره عداوت یعنې دا معنا نفرتیزم راځي. ځکه دا حدیث کې راځي دا انسان چې دروغ ووایي یا انسان یو بده خبره وکړي دا فرشتې د دغې خبرې د بدګویۍ څخه یو میلیون او یو د جبریل السلام ما سوه دا نور فرشتې قرآن شریف نشي ویلی. الله دا توفیق نه دی ورکړی و بنده ته یې ورکړی دی. نو کوم وخت چې انسان قرآن کریم وایي یا یو ذکر کوي فرشتې د هغه پر خوله راټولېږي، پر خوله باندې راټولېږي. نبی علیه السلام یې وخت ابوبکر صدیق صاحب ته وویل چې ما ته د وحي په ذریعه معلومه شوله چې جبریل اسلام وویل چې ما 100 واره معنا 100 واره ما د ابوبکر خوله مچ کړه. هغه چې شولو قرآن یې وایي د الله قرآن یې وایي ګرده شپه ذکر یې کوئ. نو ما د ابوبکر خوله 100 واره مچ کړه. نو فرشتې دونه محبت ورسره لري. ثم ینادي فی اهل السما بیا دغه سړی ته بیا په اسمان فرشتې بیا د جبریل په اسمان کې ووایي نور فرشتې خبرې کوي چې دا فلانکی بنده دی. دا د الله پاک ځینې مقربې فرشتې دي لکه د انسان د مؤمن مسلمان چې روح خیږي چې نیک سړی وي دا فرشتې د جنت والا یې هغه خوشبويي و هغه خپل اکفانو کفنونه راوړي په دغه کیټور کې دا روح پورته کړي. دا د اسمان په فضا کې داسې ښایسته خوشبويي وغوړېږي دا نورې فرشتې نه په خبره و هغه فرشتو ته وایي چې هغه راغلي دي روح یې کښی وایي دا څوک دی؟ وایي فلانکی مبارک فلانکی صاحب د فلاني زوی دی. هغه وایي مرحبا خدای دې راولي دا څنګه ښه خوشبويي راغله دا د ده روح بالا اسمانو له را روان. او که چیرې دی وي چې یو بېکاره یو منافق یو کافر روح خیږي نو هغه فرشتې بیا هغه د اسمان والا عامې نه وي په خبرې. کوم چې هغه خدمت دپاره راغلي وي هغو ته وایي دا څه بد داسې نحوست دی دا څنګه یو بده بویي ده. هغه وایي د فلان خبیث د فلان د بدنامه یې واخله دغه فلانکي د فلانکي د زوی روح دی. نو هغه وایي لرې دلته په دې خوا یې مه راوړئ هغه نفرت ځنس. نو دا رقم دا جبریل اسلام په خبر بیا عام فرشتې په خبر نو ثم ینادي فی اهل السما بیا په اسمان کې غږ وکړي الله تعالی د دغه بنده سره محبت لري. جبریل وایي زما ورسره محبت دی ته هم ای فرشتو محبت سره کوئ او چې د بغض وي همدغه کیسه ده. ان الله یبغض فلانا فرشتو ورته وایي جبریل اسلام وایي الله تعالی هغه نفرت کوي د فلاني بنده سره نو ته هم د هغه سره نفرت وکړي. فابغضوه بیا عامې فرشتې هم د هغه سره نفرت کوي کوم چې د الله دوست نه وي. فیبغضونه ثم یوضع له بغضاء فی الارض رواه مسلم. دا حدیث شریف د مسلم وایي. نو بیا په مځکه کې انسانان هم دا وایي چې دا ډېر بد سړی دی. هغه وجه دا وي هغه د الله ناخوښه وي د جبریل ناخوښه سي بیا په اسمانو کې فرشتو ته ناخوښه سي بیا هغه اعلان ځکه لا راسي.